د ژوند چارو داسې پریستم حمیده چې خبر نه له ښادۍ شوم نه له عیده. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ، او په دې هیله امید چې لوی اختر د قربانیو اختر به مو په خیر سره پیل کړی وي او تر دې دمه به په خیر تاسې تیر کړی وي. یو ځل بیا زه شهاب شاداب تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره د اختریزې خپرونې سره د لوی اختر لومړۍ ورځ ده د کونړ ولایت د چغان پارک کې مونږ یو دلته ګڼ شمېر سیلانیان دلته د تفریح لپاره راځي، د چکر لپاره راځي. دغه ډېره ښکلې سیمه ده او د دغه پارک موقعیت د سیند په غاړه دی او د غره لمنه ده، نو دغې نور هم ښکلا ورکړې ده. دلته ګڼ شمېر خلک راغلي، د دوی سره به د اختر اړوند خبرې کوو، د دوی اختریزې میلې به له تاسو سره شریکوو. زموږ سره تر پایه واوسئ. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو. لکه څنګه چې یادونه مو وکړله د کونړ ولایت د چغان پارک سیمې ته راغلي یو. دلته د تفریح لپاره ډېر خلک راځي او بیا اختر دی، نو د اختر په ورځ په دې وختونو کې خو ډېر خلک راځي. د دغه خلکو له جملې څخه یو ډله ځوانان مې څنګ ته ولاړ دي، له دوی سره به خبرې کوو. نو په سر کې ته ستړی مه شې ورور جانه. مننه شاداب صاحب، لومړی تاسې ته او بیا ستاسې د پامیر ټي وي لیدونکو ته ټولو افغانانو او ټولو په خصوصا مسلمانانو ورونو ته د لوی اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې یو سوکاله او ښکلی او د امن اخترې پیل کړی وي. ډېره زیاته مننه ورورانو، په خیر راغلی. زموږ له خوا نه دې در د اختر ډېر ډېر مبارک وي. په سر کې زموږ لیدونکو ته خپل نوم واخلي. مننه شاداب صاحب، زه محمد امیریم او د کیرالې د کلي اوسېدونکی یم. ښه ډېر ښه. نو څنګه اختر څنګه روان دی تر دې دمه؟ لله الحمد، اختر خو تر دې دمه ډېر ښه روان دی. د مخکینیو اخترونو په پرتله اوسني اخترونه په امن کې دي، سوکالۍ کې دي، او ځوانان تاسې په خپله ولیدل، تاسو د دې شاهدان یاستئ چې ډېر خوشحاله دي. ځکه مخکې په کونړ ولایت کې داسې یو تفریحي ځایون ته نه موجود، لله الحمد، چې اوس د امن او سوکالۍ په فضا کې دغه ځایون ته موجود دي، او زیاته ځوانان چې دي د ولسوالیو نه د مرکز ځوانان په داسې تفریحي ځایونو کې راټولېږي. ډېره مننه. اخترونه خو عموما د خوشحالۍ لپاره وي، او ځینې خلک بیا دا خبره کوي چې کال په کال باندې د اخترونو مزه ځي، چې سږ کال څومره خوند کوي، څومره خوندور وي، راتلونکي کال کې بیا د هغې په نسبت باندې ډېر پیکوي. نو دا څه وجه کیدی شي؟ مننه. یو څو اندازه د خلکو خبره مو په دې رای کې زه سره موافق یم، ځکه اقتصادي شتون چې دی په افغانستان کې دا ډېر زیات کمزوری دی. زموږ د ملک اقتصاد ته چې اوس وګورو ډېر کته تللی دی. الله جل جلاله نه امید لرو چې په آینده کې به انشاءالله زموږ د ملک اقتصاد برابریږي او د دې سره به د اخترونو مزه لا زیاتېږي. ډېره مننه د همدې ورځې په هیله. نو دا چې اختر دی او د اختریزه ډالۍ به مونږ ته ستا زموږ لیدونکو ته ستا څه به راته ډالۍ کړي؟ شعر، ټپه، غزل، هر څه. مننه شاداب صاحب، یو دوه درې بیته به در سره شریک کړم چې چمتووالی مې هم نه لرو. وایي لفظونه دې ولا ډېرې شوخۍ لري جانانه، لفظونه دې ولا ډېرې شوخۍ لري جانانه، خبرې دي اوږدې لکۍ لري جانا. او په تا باندې چې ګران یم په ما به خود ګرانېږي، په تا باندې چې ګران یم په ما به خود ګرانېږي. دا زړونه دي یو بل ته کڼکۍ لري جانا. او نظر زه به دې ولې په کنځلو خفه کېږم، نظر زه به دې ولې په کنځلو خفه کېږم، نظر دا عادت خو ټولې جنکۍ لري جانا. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. ډېره زیاته مننه. نو زه به هم درته د سعید شینوار یو دوه بیتونه ووایم. زړه دې زما د تګ نه وروسته ښه وی باید، رنجو د کرښې په باړخو ویستلی نه وی باید. او یو نیم رهبر پسې روان پښتانه داغ د تاریخ، یو نیم رهبر پسې روان رمه خره وی باید. او هغه
هغه تصویر د خپل راتلونکي انتخاب ورخای هغه تصویر د خپل راتلونکي انتخاب ورخای سعید که شرم درلودی نو صوبه وای باید ډیره زیاته مننه چې را سره وغږېدې نو درنو لیدونکو دغه محمد امیر چې د کونړ ولایت د کیراله د کلي اوسیدونکی څنګه ته مې بل ځوان ولاړ دی زموږ دروند ملګری سراج وصال دی له ده سره به خبرې کوو په خیر راغلی سر کې ستړی مه شي قدرمن چې خیر ته چا دا سب تاسو په خیر راغلی او د اختر مبارکي خو مونږ کړې م د خو د سکرین باندې دی یو ځل بیا اختر مبارک شه زه هم په خپل وار په لومړي سر کې شاداب جان تاسو ته او د پامیر ټیم ټولو لیدونکو ته ټولو افغانانو ته چې په بهر کې دي که وطن دننه دي او مسافر دي څوک په خاص ډول هغوی ته د لوی اختر ډېر ډېر مبارک وي ډېره مننه څنګه ستا خو په مسافرۍ کې تر اوسه کوم اختر نه دی راغلی نه الحمدلله ځان را رسې الحمدلله زموږ مسافري داسې ده چې نږدې یو نو بس کوشش هر ځل کوو چې اختر ته راشو او هر اختر ته راغلي یو کلي ته او اختر خو څنګه خوندور دی د خلکو احساسات څه دي اختر اړوند یقینا بیګا مونږه ملګري راغلي وو نه مو داسې ضرور کار و خو له شپې 3 بجې وې چې له اسداباد روان شو تر مرورې تر لر کلي ورسېدو نو په دغه 3 بجو باندې تر هغه ځایه رسېدل یقینا امن و ډار نه و بل څه نه و نو دغه امن دی چې اخترونو ته ښکلاګانې یو په لسه کړي دي ډېره مننه نو کیسې به در سره کوو خو له تا به یو څه اورو او هغه هم د پوښتنې په ډول او د ذهني ازمېښت په ډول یې زه درنه پوښتم ما مخکې وویل چې مخکې داسې پوښتنه نه ده چې ته پاتې راشي باوري یم چې را جوابولی شي په دې تېره خپرونه کې د اظهار سره لګی ما وویل چې اوس هم حافظه کمزورې شوې ده اوس رانه په یاد و ځل مه غواړه اوس مې حافظه کمزورې شوې ده نو حافظې ګډې وډې شوي دي نو کوشش به وکړو زه کوشش وکړم دلته را څنګ د نورو یاران ولاړ دي دوی خیر که ما جواب نه کړو زما سره څنګ کې د ذهني پوښتنو باچا ولاړ دی اکرام الله بیدار دی چې ډېر په کونړ کې یو نوم دی د راډیو له لارې خلک د هغه هم سره ماشنا دي او هر کله به چې کله دغه ذهني پوښتنې وي د دغه برنامو به اکثره دا ګټونکی وو نو زه به خپله پوښتنه بیداري ته وسپارم چې بیدار دی جواب کړي لومړی به ستا ذهن وګورو چې څه کېږي ته فقط موږ ته 15 داسې لنډۍ ووایه 15 چې د اختر ذکر پکې شوی ما درته مخکې وویل که نه چې د شعر سره ته خو شروع کړه نو هڅه خو وکړه زموږ به در سره مرسته کوو اختر په ټوکو ټوکو راغی و نه مې بنګړي شته دا خو ما ویله بله اختر ته ځکه خوشحالېږم چې مرور جانان مې غاړه راکوي نه یو اختر د ټولو مبارک شه که څوک خفه وي که څوک د یار پسند کې وي نه دوه او اختر پرون تیر شو د بغدادۍ کوترو نن راغلل سیلونه بس نور به پاتې راشم نو ته هڅه وکړه هغه د ذهن نه هم شی جوړولی 2 ټپې دې ویلي دو بیدار دی ښه ریسرچ شروع کړی دی یو بیدار دی وی بله ما ته را یاده شي بیدار دی ته ستړی مه شي سر کې السلام علیکم شاداب صاحب مکرم اخی خیر اوسې ډېره مننه بیدار دی صاحب اختر دې مبارک تاسې د مبارک شي اختر دې په خیر پیل کړی ښه صحیح دا نور ته کیسې به خو سره کوو خو د هغې 2 لنډۍ ویلې او دا 3 ولته وویل چې دا 15 پوره شي نو تا خو مخکې مونږ ویله چې هغه به پوره کېده نه شو زه ته خو یوه خو به ته یو هم نه ویل کېږي نه دا خو د شاعرۍ او د ادیبۍ دعوه بیا کې دا خو موږ در سره نه منو نو والله بس دا هغه خبره پاتې راځي د پښتونولۍ په دعوه کې هم دې بیا خبره پیدا کېږي ځکه ټپې ته نه دي زده نه یاد دي خو لکه دغه ته چې کومه پوښتنه وکړه دا کې ها اختر اړوند نه دي یاد بس مې پیسه کمزور نور اختر خو دې په خیر را رسولی تر دې الحمدلله ته ښه بس څنګه چکر اراده چېرته لرئ یاره تر اوسه پورې خو مې راته نه ده کړې و دې نه بعد به ګورو نو دا خو د غوښو اختري که نه د قربانۍ یار سړي که غوښې بې درېغی په دې اختر کې د چکر اراده لرئ چېرته چې لاړ شئ او که نه د اختره 2 ورځې مخکې ملګري سره ناست وو همدا خبره هم کوله اکثره موږ د خپلې ولسوالۍ څخه اکثره ځو لاړ شو دانګام ته لاړ شو نو دا ځل ورته موږ ویل چې دا ځل به لاړ شو خپلو دې غرونو ته دا د خپلې ساحې چې کوم غرونه دي دې ته به نږدې لاړ شو همدغه ته به یو نږدې بنډار په خپل کلي کې را جوړ کړو دا نو بیا جلا فکر دی نو دا ځل مو اراده هم داسې ده چې بنډار به کوو د خپلې ولسوالۍ پر غرونو کې دی کوو دا ډېر ښه نو خوند به وکړي په دې هیله چې موږ هم در سره پکې ګډون والو ډېره زیاته مننه چې را سره وغږېدې کور مو ودان مننه خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو نو لا هم دلته یو د چغان پارک یو د نورو خلکو سره به غږېږو تر پایه را سره اوسئ
بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو څنګ ته مې دغه یو ځوان ولاړ دی له ده سره غږیږو ستړی مشئ اختر دې مبارک داري مبارک چې خیر وي مننه ډېره مننه نو په سر کې دې زموږ لیدونکو ته نوم واخلي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نړیوالو ته افغانانو ته د اختر مبارکي وایم زما نوم چې دی کنه جان فولاد علمدار رئیس مومن جواد خالد زندانی محمد نبی واحد نصرت شمشیر رحمان کانجا مرجع امین شاړکه خانکه شابړې مانکه خاري ساټا باټا تاج ولی خان ولی راز ولی ګل ولی شیر ولی خان ولی زر ولی شوکت خانجی شامود د خالد تورګور سپینګور سورګور شینګول یارګل دا موږ مګه کو دوا سپګو دوا کجمالان دوا کو دوا کوجنین دوا مارګ سینې دوا کنه مسپګای دوا چرګان ټوګای دوا دغاګان د شینې دوا د امګه ختمه منګه کان ختمه منګه کوری ختمه اچنه والا بلا جن ګولې دی خوري په کوټه کې مری په کوڅه کې ولا ته شکونه تمام انسان الله سره لکه تر جاړه ولر چار مې دوم صاحب اندر کوم مرګم چار کوم الله اکبر اګلم پاله مکلم تکلم دم دم ادم شونه شمانه چوري دیش منه جوار بردخت تو بردخت هم لا غدیراله نه تولا ډېره مننه ته د کوم کلي کوم ځای اوسېدونکی زه خو یم چې د دم کلي بر قلا اوسېدونکی دا لکه د برې قلار ټول کلي نومونه دې واخیستل دا بالکل صحیح خبره دا نومونه یو خلکو درکړي که په خپله دې په ځان دي دا هم داسې د خلکو را باندې یو لقب خیره ټول مې را ټول کلي دي ځوانان دي هم خفه نه شي او دا خو دومره زیات دي دا دې په یاد زده کړي څنګه دي نو یو براته یو نوم ویلی یوه جمعه دوه جمعې نومونه همدغې نه مې سته یاد کړي دي ډېر ښه ډېره مننه نو ملګري دې ډېر وخندول په پای کې به ورته څه وایې څه به ډالۍ کې ورته نور په پای کې به ورته یو شعر ډالۍ کړمه ډالۍ کا چې د ګبینو په مچیو باندې وار کوي چې د ګبینو په مچیو باندې وار کوي دلمار دې اوس هم د چیچلو انتظار کوي نه سپرلی تل وي نه خزان وي تل ډېر خزانونه ډېر سپرلی تیر شوي ډېر د لیوانو په څېرو راغلي نه سپرلی تل وي نه خزان وي تل ډېر خزانونه ډېر سپرلی راغلي نه دغه ځینې بیا شروع کړه نه سپرلی تل وي نه خزان وي تل ډېر خزانونه ډېر سپرلی تیر شوي ډېر د لیوانو په څېرو راغلي خو په انجام کې لکه سپي تیر شوي لکه جومات چې په چانده جوړیږي لکه جومات چې په چانده جوړیږي پکې هر څوک د خپل وسکار کوي زما د ملک په ورانېدو کې داسې شاوخوا ملکونه خپل کردار کوي خواره وطن هر سړی پتا گزار کوي دلمار دې اوس هم د چیچلو انتظار کوي یو چکچک ورته وکړئ ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې را سره وغږېدئ خیر اوسې ډېره مننه کور ودان درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ څنګ ته مې د کونړ ولایت یو تن ځوان ولاړ دی له ده سره غږیږو د دې خبرې تاسو سره شریکوو په سر کې خو ستړی مشئ او اختر دې ډېر ډېر مبارک شي ډېره زیاته مننه ستاسې دې هم مبارکي تواب ژمن یم یو تن د مرکز اسداباد اوسېدونکی ډېره زیاته مننه ژمن صاحب لوی اختر دی د قربانۍ اختر دی څنګه په خیر دې پیل کړی دی تر دې دمه دې په خیر را رسولی الحمدلله په خیر هم پیل کړی دی او انشاءالله خوښي ده نو ډېر خوښ یو چې په د سولې او په ارامه فضا کې د اختر لمانځو ډېره مننه لوی اختر دی او انتظار هم ورته خلکو ډېر کړی تاسې هم همداسې کړی څنګه چېرته تلي وئ یا له دې وروسته چېرته چکر پلان لرئ کومو سیمو ته لومبۍ ورځ خو د اختر طبعا ستړي او تګ نه کېږي اول خدای چې قرباني په قربانۍ کې مصروفي د هغه نه وروسته د خپل خپلوان یار دوست سره مبارکي ده او د مبارکۍ نه وروسته نو بیا هغه د چکر زمینه مساعدېږي نو کونړ خو یوه غرنیزه سیمه ده ښکلې منظرې لري نو د یارانو دوستانو سره په شریکه اسمار ته ځو شیګل ته ځو دانګام ته ځو نو پلان بیا وروسته لري ډېر ښه کونړ خو ماشاءالله ټول ښکلی دی هره سیمې په کتو ارځي او د سیلانیانو کوربه وي کوم ځای دی ډېر خوښېږي کونړ کې ټول ښکلی دی خو اوس به یو ځای انتخابوي چې ته تللی یو ډېر خوند یې درکړی ماله خو خصوصا هغه سیمې چې شنې دي زه د هغه نه خوند اخلم خو په اوس وخت کې چې ډېر مشهور دی هغه بین شاهي ده د بین شاهي کنډو دی نواپاس او غاخي پاس دا دی خو ښه ښکلی چې دی بیا د وټپور ګمبیر د ګمبیر صاحب ګمبیر ته تللی کله ګمبیر ته تللی یم تګ اسان دی که ګران لاره یم ښه جوړه ده او ښه سیل ځای دی کومې ساحې پورې تللی نو ته ګمبیر او بیا دغې ښکلې سیمې پورې تللی او تللی یم دغه ساحې واقعیت ته په زړه پورې ساحې دي او زړه راښکونکي ساحې دي دغه واقعا هم زه تللی وم او یو ډېره جالبه چې زه ورسره هلته مخامخ شوی وم
موږ بوتلونه ځان سره اخیستي اوبه پکې وي نو بیا بوتلونه خالي شو موږ د چینو نه راډکول دا بوتل دا چې د چینې اوبه به موږ بوتل کې واچولو نو په یو سیکنډ کې به خوله نیوله لکه دا چې د فریزر کې تقریبا یو ساعت یې شوی دغه پیښې سره مخامخ شوي داسې دی چې طبعا دغه څوکې لوړې دي جګې دي واوره یې په میشته نو اوبه یخې دي یخې اوبه دي او ښه خوندورې اوبه دي د کونړ ډیره مننه ژمن صاحب نو زمونږ هم لیدونکو ته دعوت دی چې کونړ ته راشي بېلابېلو ځایونو ته به ګمبیر ته خصوصا غاښي پاس ته بن شاهي ته ډېر ښکلي ځایونه دي او باوري و چې خوند به ورنه واخلي نو ژمن صاحب اختر دی او زمونږ لیدونکو ته به کوم اختریزه ډالۍ لري لومبیا خو زه هم په هغه ملګرو باندې چې هغه کونړ ته راځي هغوی ته ښه راغلاست وایم په دې ورځو کې کونړ بالخصوص د چکر دپاره ښه برابر دی سوله ده امنیت دی او د کونړ هرې سیمې ته په ډاډه زړه تلی شي او اخرنۍ ډالۍ به په دغه بیتونو وکم چې زما خپل بیتونه دي بېګا مې ټوله شپه د چا په یاد شوګیر کړی دی بېګا مې ټوله شپه د چا په یاد بېګا مې ټوله شپه د چا په یاد شوګیر کړی دی سترګو مې نه ژړل خو زړه مې پسې ویر کړی دی او ما مې د یار بیلتون په هیڅ یو مذهب نه دی غوښتی ما مې د یار بیلتون په هیڅ یو مذهب نه دی غوښتی دا کار ما نه دی کړی دا کار مې تقدیر کړی دی هغه که نه راځي نو زه یې هم کیسه کې نه یم هغه که نه راځي نو زه یې هم کیسه کې نه یم د زړه تنبې له تیارې مې د زنځیر کړی واه زه به وایم چې ستا د دومره ستم باوجود که راغلی دوباره به محبت در سره وکړم ډېره زیاته مننه ژمن صاحب چې را سره وغږېدې ډېره مننه خوشحاله پامیر ټي وي درنو لیدونکو نو دغه زموږ اختریزه تفریحي او خوندوره خپرونه چې تاسو وکتله په دې هیله یو چې ډېر زیات خوند مو ورنه اخیستی بیا هم زموږ له خوا نه د یو ځل بیا اختر د ټولو مبارکي یو ځل بیا چې زه شهاب شاداب تاسو ته د پامیر ټي وي په سکرین د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ